بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد ترجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی په نن داسې ګران دوستانو د 11 ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چلولو هغه په فضا کې موازي مستقیمونه او موازي مستویګانې دي. دا چې څه رقم موازي مستقیمونه په فضا کې جوړیږي او مستویګانې څنګه په فضا کې موازي وي، دا به ان شاء الله په نن درس ګران دوستانو تاسو ته معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. ګران دوستانو، په تیر شوي درس کې موږ په فضا کې د دوه مستقیمو کرښو ترمنځ څنګه زاویه جوړیږي په دې هکله معلومات حاصل کړل. نو په نن درس کې ګران دوستانو موازي مستقیمونه او موازي مستویګانې په فضا کې وایو، دا چې څه ډول تعریفېږي دا به په ګډه سره په نن درس کې ګران دوستانو زده کړو. راځم اول مشخصات ته چې په تخته کې ما لیکلي. عنوان: په فضا کې موازي مستقیمونه او مستویګانې. 11 ټولګي ریاضي مضمون موخه او هدف هم دا ده په فضا کې موازي مستقیمونه او مستویګانې پیژندل چې څه ډول یا په کوم حالت کې مستقیم خطونه په فضا کې موازي کیږي او په څه وخت کې مستویګانې په فضا کې موازي راځي. دا به ان شاء الله په نن درس ګران دوستانو معلومات تاسو ته درکړم. نو اول راځو سلایډ ته ګران لیدونکو. په سلایډ کې تاسو ګورئ په فضا کې موازي مستقیمونه او موازي مستویګانې قضیه لرو. دا قضیه اول موږ ته دا بیانوي که یو مستقیم خط د یو مستوي د یوه خط سره موازي وي، نوموړی مستقیم خط له همده مستوي سره موازي ده. دا اوله قضیه ده. او د دې قضیې یا په فضا کې څه وخت مستقیمونه او مستویګانې موازي کیږي تاسو ګورئ ګران دوستانو په خپل ژوند کې په خپلو کوټو کې یا په خپل کور کې به هم لیدلی. یو د کوټې مخ ده چې فرش تاسو پې هواروئ، دا د کوټې مخ. یو د کوټې چت ده. تاسو وګورئ دام یو مستوي ده، دام یو مستوي ده، دا رقم مستوي راځي. نو دا دواړه مستویګانې که چېرته زه داسې په پام کې ونیسم دغه رقم حالت دا موازي دي. دا په فضا کې څه شی دي؟ موازي. یا ګران دوستانو تاسو د خپل کوټې دوه خواوې دیوال ته وګورئ، دا رقم حالت په پام کې نیسئ. یعنی د کوټې یو خوا دیوال بل خوا دیوال داسې ده. نو دا ګران دوستانو څه شی ده؟ موازي حالت ده، یعنی موازي مستویګانې دي. نو دلته ګران دوستانو که چېرته د کوټې مخ چې فرش پې هواروئ دا د کوټې مخ او د کوټې چت په پام کې ونیسئ دوه مستویګانې نه دي. نو دا دواړه د یو بل سره څه شی دي؟ موازي دي. او څنګه مې چې تاسو ته په شکل کې هم ښکاره کړه. موږ ګران دوستانو تاسو وګورئ په دې سفینې کې چې فضا ته پورته کېږي د دې سفینې ګران دوستانو هر یوې که چېرته په پام کې ونیسو دا هم یو خط جوړوي او هم یو مستوي ده. په عمومي ډول دا یو مستوي ده، دا هم یو مستوي ده، دا دواړه سره موازي ده. او که چېرته هره برخه یو خط د دې سفینې په پام کې ونیسم نو دغه دوه خطونه له ده سره موازي دي، دا دوه خطونه له ده سره موازي دي. دلته هم دغه خبره ده، دا دوه خطه له ده سره موازي دي، دا له ده سره موازي دي. او خپله دغه که ټول په پام کې ونیسو دا په حقیقت کې سطحه ده، موازي سطحه. نو دا هم یو سطحه ده، دا مستوي ده، دا له ده سره موازي ده او دا له ده سره موازي ده. نو ګران دوستانو تاسو کولی شئ په سفینه کې هم دا په پام کې ونیسئ. یا ګران دوستانو تاسو وګورئ دا یو مستوي ده، دا بل مستوي ده. دغه دواړه مستویګانې که چېرته زه په پام کې ونیسم فعل حال دغه دواړه مستقیم موازي په حالت کې نه دي. یعنی مشترک ټکی لري یا مشترک نقطه لري، نه خو دا دواړه څه دي؟ د یو بل سره موازي دي، په فضا کې موازي دي. ګرانو دوستانو په دې هکله اوله قضیه مې چې تاسو ته په بیان کې ونیوله هغه به راشو په تخته کې ثبوت کو. اوله قضیه څه شی ده د دې په هکله؟ که یو مستقیم خط د یو مستوي له یو خط سره موازي وي نوموړی مستقیم خط له همدغه مستوي سره موازي ده. راځئ چې دا قضیه ثبوت کو. ګران دوستانو څنګه ثبوتېږي؟ توجه وکړئ د دې ثبوت ته. اصلا قضیه داسې وه، قضیه داسې ده که یو مستقیم خط د یو مستوي له یو خط سره موازي وي نوموړی مستقیم خط له همده مستوي سره څه شی ده؟ مستوي سره موازي ده. د دې ثبوت لپاره زه څه شی کوم ګران دوستانو تاسو توجه وکړئ، دا غواړم ثبوت کړم. نو د دې ثبوت لپاره داسې یو شکل په پام کې ونیسو. یو مستوي په پام کې نیسم، دا په حقیقت کې یو مستوي ده. دا یو مستوي ده. دې مستوي ته به نوم ورکو څه شی؟ پی مستوي به نوم ورته ورکړم. دې مستوي ته نوم ورکوم پی. اوس ګران دوستانو که په مستوي کې یو خط په پام کې ونیسم د دې خط نوم کېدم ډي او یو خط د مستوي څخه بهر په پام کې ونیسم د دې خط نوم څه کېدو؟ دلتا. تاسو توجه وکړئ ګران دوستانو چې دا قضیه زه غواړم تاسو ته ثبوت کړم. دلته وګورئ دغه ډي یو خط په پی مستوي کې واقع نه ده. آفرین. نو داسې به ولیکو ډیاو کرخه په پی مستوي کې
واقع ده. په پی مستوی کې څه ده؟ په پی مستوی کې واقع ده. یعنی د یو خط په پی مستوی کې واقع ده، منطبق نه ده، بالکل منطبق ده. اوس ګران دوستانو تاسو وګورئ، او کله چې د یو خط چې پی مستوی کې واقع ده دا منطبق ده، دغه خط له دلتا خط سره موازی نه ده؟ بالکل موازی ده. دلتا خط چې شه ده ګران دوستانو؟ دلتا خط د مستوی په بحر کې قرار لري چې د دیو خط سره د کم خط سره؟ آفرین، چې د دیو خط سره چی شای ده؟ موازی ده. د دیو خط سره موازی ده. د دیو خط سره چی شای ده ګران دوستانو؟ موازی ده. توجه وکړئ، یعنی دیو خط په مستوی کې واقع ده و په پی مستوی کې چې پی مستوی جوړ کړی، دیو خط چې پی مستوی جوړ کړی او دا خط په مستوی کې قرار لري و، نو دا منطبق ده. دغه خط له دغه خط سره موازی نه ده، له دلتا خط سره. آفرین، دا خط له ده سره موازی ده او دلتا خط د مستوی نه بهر واقع ده، خارج کې قرار لري. اوس توجه وکړئ ګران دوستانو، کله چې دا خط له ده سره موازی ده نو د دغه مستوی سره هم موازی ده. نو د دغه مستوی سره نو داسې لیکو، نو دلتا خط د پی مستوی سره هم موازی ده. کما خط؟ دلتا خط چې دغه خط سره موازی ده، ځکه دا خط په مستوی کې واقع ده داسې. یعنی دغه خط که چیرته داسې په پام کې ونیسو ګران دوستانو، دا یو مستوی وي او دا خط په مستوی کې داسې واقع ده، دا خط داسې واقع ده. زه یو بل خط داسې په پام کې ونیسم چې د مستوی څخه بهر وي، نو دغه خط چې په مستوی کې واقع ده د دغه خط سره موازی نه ده؟ بالکل موازی ده. او دا خط چې په مستوی کې واقع ده منطبق ده. نو کله چې دغه خط سره موازی وي دغه خط له دغه مستوی سره چی شی ده؟ موازی ده. اوس داسې یو فرض په پام کې نیسو، فرضیه داسې په پام کې نیسم که چیرته دغه پی مستوی راشي دلتا خط قطع کړي، دا فرضیه ده. که چیرې دا پی مستوی دلتا خط قطع کړي نو تاسو متوجه اوسئ، فکر وکړئ دلتا خط قطع که آیا پی ختم قطع کوي نه؟ آفرین، قطع کوي. دا مخکې قضیه هم ویلې وه، که چیرته دوه موازي خطونه یو مستوي یو خط قطع کړي بل خط هم څه شی کوي؟ قطع کوي. نو داسې فکر وکړئ چې دا پی مستوي که دغه خط قطع کړي نو دا حتما قطع کوي، دلتا دیو خط حتما قطع کوي، چې دا امکان نه لري، یعنی خلاف د فرضیه ده. ولې؟ ځکه دلتا دیو خط قطع کوی نشي، دا په دې خاطر په ده کې واقع ده، نو دا نشي قطع کوی، په دې خاطر دا فرضیه صحیح نه ده. نو موږ وایو چې دا خط له مستوي سره څه شی ده؟ موازی ده. را به شو ګران دوستانو دویمې قضیې ته، چې دویمه قضیه موږ ته څه شی بیانوي؟ دویمه قضیه داسې ده که یو مستقیمه کرښه، یو مستقیم خط یا کرخه له دوه متقاطع مستویګانو سره موازی وي، نوموړی مستقیمه کرخه د نوموړي مستویګانو له ګډ فصل سره چې شی ده؟ موازی ده. دا دویمه قضیه ده ګران دوستانو، دا به زه تاسو ته ثبوت کوم. د دې ثبوت ته توجه وکړئ چې دا څنګه ثبوتیږي. دا دویمه قضیه ده. ښه، موږ ته په قضیه کې داسې ویلي که یو مستقیمه کرښه یا خط له دوه متقاطع مستویګانو سره موازی وي، نوموړې مستقیمه کرښه د نوموړي مستویګانو له ګډ فصل سره یا مشترک فصل سره موازی ده. د دې ثبوت زه څنګه په پام کې نیسم؟ توجه وکړئ ګران دوستانو، ثبوت ته د دې ثبوت داسې په پام کې نیسو، دوه مستوي په پام کې نیسو چې متقاطع وي، دوه مستویګانې چې متقاطع وي. نو دا دوه مستویګانې څنګه په پام کې نیسو چې متقاطع وي؟ دا رقم دا په حقیقت کې یوه مستوي شوه، او یوه بله مستوي داسې په پام کې نیسم چې د دې سره څه شی وي؟ آفرین، د دې سره متقاطع وي. داسې به په پام کې ونیسو چې د دې سره څه شی وي؟ متقاطع وي. دا ګران لیدونکو تاسې وګورئ، دا دوه مستویګانې دي چې د یو بل سره څه شی دي؟ د یو بل سره متقاطع دي، د یو بل سره په حقیقت کې متقاطع دي. دغه دواړه مستقیمونه د یو بل سره مستویګان د یو بل سره څه دي؟ متقاطع دي. او دغه ګډ فصل مشترک فصل ده، دې ته ویل کېږي مشترک یا ګډ فصل. دغه خط
په حقیقت کې د دواړو مستویګانو ترمنځ مشترک فصل ده. دې مستوي ته به زه نوم ورکم پی مستوي او دې مستوي ته به نوم ورکم کیو مستوي. دواړه ګورئ چې تاسې قطع شوي دي. اوس که چیرته داسې یو خط په پام کې ورته ونیسم ګران دوستانو، یو موازي خط د څه شي سره؟ موازي خط د دغه مشترک فصل سره په پام کې ونیسو، لکه ډیاو خط. توجه وکړئ ګران دوستانو، دلته دغه دوه مستویګانې پی او کیو مستوي، توجه وکړئ ثبوت ته، پی او کیو مستوي، پی او کیو مستویګانې متقاطع نه دي؟ آفرین، متقاطع دي. پی او کیو مستوي متقاطع دي. او دلتا ګران دوستانو، دلتا دغه خط په حقیقت کې د دواړو مستویګانو مشترک فصل نه ده؟ آفرین. او دلتا مشترک فصل یا ګډ فصل د دواړو مستویګانو ده، د دواړو څه ده؟ مستویګانو ده. توجه وکړئ، زه څنګه ثبوتوم چې که چیرته د ګډ یا مشترک فصل د دوه متقاطع مستویګانو سره یو موازي خط موږ رسم کو، دغه خط په حقیقت کې د مستویګانو سره څه شی ده؟ موازي ده، یا د ګډ مشترک فصل سره یې مساوي ده. یوې بلې خبرې ته ګران دوستانو تاسو توجه وکړئ، دغه خط چې ده ډیاو خط، دا خط هم د دې مستوي سره موازي ده، هم د دویمې مستوي سره موازي ده. یعنی ډیاو خط، ډیاو کرښه یا ډیاو خط د پی مستوي سره موازي ده، د پی مستوي سره موازي ده، او هم د کیو مستوي سره موازي ده. د کیو مستوي سره څه ده؟ مستوي سره موازي ده. اوس ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ، دا خط چې د سره موازي ده، دا له د سره موازي ده، دا دواړه قطع شوي دي. داسې دا چې قطع شوي دي د مشترک فصل سره دغه خط موازي نه ده. زه څنګه دا ثبوتولی شم؟ دلته یو ټکی په پام کې نیسم، په مشترک فصل کې د دغه ټکي نوم څه شی ږدم؟ او که چیرته دغه ټکي ته زه امتداد ورکم، داسې امتداد ورکم، دغه خط له د خط سره موازي نه ده؟ موازي ده. دغه خط له دغه خط سره موازي نه ده؟ موازي ده. نو موږ داسې ویلی شو چې ډیاو خط کله چې دلتا خط د او ټکي څخه امتداد ورکړو د ډیاو خط سره موازي کیږي، د ډیاو خط سره موازي کیږي. نو موږ داسې وایو موازي کیږي. نو لیکو چې نو داسې نتیجه اخلو، داسې نتیجه اخلو چې ډیاو خط دا چی شی ده؟ موازی ده د کم خط سره؟ د دلتا خط سره. ګورئ ګران دوستانو، که چیرته دلته یو ټکی زه په پام کې ونیسم، د دلتا په خط کې چې دا مشترک فصل د دواړو مستویو ترمنځ ده، دغه خط که چیرته ورته امتداد ورکم، دا له د سره موازي نه ده؟ موازي ده. نو کله چې دا موازي ده په حقیقت کې ګران دوستانو، دا چې موازي ده نو دا خط هم د ده سره څه شی کیږي؟ موازي کیږي. که پورته ورته امتداد ورکړو دا څه شی کیږي؟ موازي کیږي. نتیجه دا اخلو چې دغه خط ډیاو خط د دوه متقاطع مستویګانو د ګډ فصل یا مشترک فصل سره څه شی ده؟ موازي ده. مستقیم خط ډیاو خط د دغه دواړو مستویګانو د ګډ مشترک فصل یا ګډ مشترک فصل سره ګران دوستانو څه شی ده؟ موازي ده. او دا څنګه چې ما تاسو ته ثبوت کړه. په همدغه ډول ګران دوستانو یوه بله قضیه هم لرو، هغه قضیه به هم زه تاسو ته ثبوت کړم. توجه وکړئ، یعنی هدف د دې قضیې دا ده ګران دوستانو، که چیرته زه دوه مستویګانې په پام کې ونیسم، دغه دوه مستویګانې دي او دا په حقیقت کې ګران دوستانو دغه مشترک فصل ده. د دغه مشترک فصل سره داسې فکر وکړئ، دغه مشترک فصل ده. که دلته زه یو خط په پام کې ونیسم، دلته بهر د دې مستویګانو دغه خط د دواړو مستوي متقاطعو سره ګډ فصل سره آیا موازي نه ده؟ نو که چیرته ګران دوستانو تاسو دلته هر ټکی د مشترک فصل په خط کې انتخاب کړئ او هغه وغځوئ، له ده سره موازي کیږي، نو بالاخره نتیجه دا اخلو چې دغه خط چې بهر کې واقع ده د دواړو متقاطع مستویګانو د ګډ فصل سره یا مشترک فصل سره څه شی ده؟ موازي ده. چې د دې قضیې هدف او مقصد همدا و. اوس به راشم ګران دوستانو بله قضیه به هم تاسو ته په پام کې ونیسم. راځو چې دغه دویمه قضیه موږ ته څه بیانوي.
درېیمه قضیه داسې ده د او له یو ټاکرې نقطې څخه د ډي یو او ډي دوه مستقیمو خطونو چې یو له بل سره موازي نه دي یوازې یو موازي مستوي رسمولی شو او بس. دا قضیه به م زه راشم په تخته کې ګران دوستانو تاسو ته ثبوت کم، تاسو وګورئ چې څنګه دا ثبوتوی شو. راوشم ګران دوستانو دا به داسې تاسو ته ثبوت کم. د دې ثبوت لپاره زه داسې په پام کې نیسم قضیه موږ لرو که چیرته داسې یو مستوي په پام کې ونیسو، دا په حقیقت کې یو مستوي وي او د دې مستوي نوم به ورته ورکم پی. په دغه مستوي کې دوه دانې خطونه ولرو، ډي یو زور ډي دوه زوره، او دا په کوم ټکي کې قطع شوي وي، مثلا په او ټکي کې قطع شوي وي. او دلته زه یو بل خط ولرم، دې ته به نوم ورکم ډي یو خط، او دلته بل خط زه ولرم ګران دوستانو، کوم خط ولرم؟ ډي دوه خط. تاسو توجه وکړئ، ډي یو زور ډي دوه زوره آیا په او ټکي کې قطع شوي نه دي؟ بلکل. ډي یو زور او ډي دوه زوره، ډي یو زور او ډي دوه زوره په او ټکي کې په او ټکي کې په پی مستوي کې قطع شوي، په پی مستوي کې قرار لري او متقاطع دي. څه رقم دي؟ بلکل متقاطع دي. توجه وکړئ، ډي یو زور او ډي دوه زور په او ټکي کې آیا متقاطع نه دي؟ دي. په پی مستوي کې قرار نه لري. اوس یوه بله خبره تاسو ته کوم، ډي یو زور د ډي یو خط سره موازي نه ده؟ بلکل. نو لرو چې ګران دوستانو، نو لرو چې ډي یو زور خط، دغه خط ګران دوستانو ډي یو زور خط د ډي یو خط سره چی شی ده؟ د ډي یو خط سره بلکل موازي ده. ډي یو زور د ډي یو خط سره موازي ده. ډي دوه زوره دغه خط موازي ده د کم سره؟ بلکل د ډي دوه خط سره. نو دا چې ګران دوستانو موازي ده، موږ داسې نتیجه اخلو، موږ کولی شو که چیرته ګران دوستانو دغه دوه خطونه چې قطع شوي دي په داخل د مستوي کې متقاطع دي او په پی مستوي کې قرار لري، نو دلته ګران دوستانو تاسو کولی شئ یوازې یو موازي مستوي چی شی کوي؟ رسم کوي. په ده کې یوازې یو مستوي رسمیږي، نور رسمولی نشو. نو را به شو ګران دوستانو بله قضیه هم لرو په سلایډ کې تاسو توجه وکړئ. په فضا کې متعامد مستقیم کرښې او مستویګانې، په فضا کې متعامد مستقیم کرښې یا خطونه او مستویګانې، د دې لپاره یوه قضیه لرو. که د دلتا یو مستقیمه کرښه پر هغو دوه مستقیمو کرښو چې دواړه د دلتا مستقیمې کرښې د او په نقطه کې قطع کوي عمود وي، په هغو ټولو مستقیمو خطونو باندې چې په مستوي کې متقاطع دي او د او له نقطې څخه تیریږي، په ټولو باندې عمود ده. کم خط؟ د دلتا خط. دا قضیه به م راشم ګران دوستانو تاسو ته په تخته کې ثبوت کم. تاسو توجه وکړئ چې دا څنګه ثبوتیږي. د دې ثبوت لپاره هم یو مستوي په پام کې نیسم. توجه وکړئ، دلته به یو مستوي په پام کې ونیسو، دا یو مستوي ده او د دې مستوي نوم به کېدم پی مستوي. دلته ګران دوستانو تاسو توجه وکړئ، یو خط په پام کې نیسم د دلتا خط په نوم، دغه د دلتا خط ده او په دغه خط کې ګران دوستانو ښه توجه وکړئ، په دغه خط کې زه یو دانه خط لرم د او ایکس په نوم، د ایکس په نوم خط لرم، یو هم د وای په نوم خط لرم او دلته قطع شوي وي دواړه په کم ټکي کې؟ په او کې. تاسو اوس وګورئ، ایکس هم په او کې قطع شوی، وایم یعنی عمود ده په دلتا خط باندې، عمود ده که نه؟ اوس ګران دوستانو څه شی کوو؟ یو فرضي خط په پام کې نیسو، یو بل فرضي خط هم په پام کې نیسم. هغه خط ته به زه نوم ورکم کومه خط؟ هغه خط ته به نوم ورکم زید خط. کم خط؟ زید خط. اوس داسې فکر وکړئ چې دغه ګران دوستانو دغه خط دلته یو ټکی په پام کې نیسم سی، دلته یو ټکی په پام کې نیسم ا او دلته یو ټکی په پام کې نیسم ام. دا ټول ګران دوستانو داسې قطع شوي وي، یعنی سی کې دا قطع شوی او زید په ام کې قطع شوی وي او ایکس په چی کې قطع شوی وي ا کې. اوس ګران دوستانو داسې فکر وکړئ که همدغه خط ته زه امتداد ورکم او دا ټکي ورسره یو ځای کم، دغه ټکي او دته نوم ورکم ازور او دلته یو ټکی په پام کې ونیسم چې دا ورسره یو ځای کو ګران دوستانو ای ټکی چې قطع شوی
سی ټکی چې قطع شوی او ام ټکی چې اختیاري و کیفي ټکی و دا هم قطع شوی به په چی شي کې پر ای کې. اوس ګران دوستانو تاسو توجه وکړئ دلته زه څه شی په پام کې نیسم او ایکس خط او او وای خط ثبوت لپاره ښه توجه وکړئ ثبوت او ایکس خط او او زور وبخئ او ایکس خط او او وای خط دا په دلتا خط باندې چی شي دی د دلتا په خط عمود دی چی شي دی عمود دی په کم ټکی کې په او ټکی کې چی شي دی عمود دی. نو کله چې او ایکس او وای په او ټکی کې عمود دی د دلتا خط باندې نو دلته ګران دوستانو موږ یو اختیاري ټکی په نظر کې نیسو یو اختیاري خط بل په پام کې نیسم د زید په نوم دا اختیاري یا کیفي ټکی ده. توجه ولرئ ګران دوستانو په دې حالت کې تاسو حتما بیږئ چې دغه فاصله یعنی کومه فاصله دغه فاصله دا به په بی په پام کې ونیسو ځکه دلته ای لرو دغه فاصله بی ای فاصله بی ای خط دا ګران دوستانو موازی ده د چی شي سره موازی ده بالکل د بی ازوار سره د دغه خط سره مساوي ده او همدارنګه ګران دوستانو دغه فاصله سی ای خط دا موازی ده د چی شي سره بالکل د سی ازوار سره د سی ازوار خط سره موازی ده. اوس ګران دوستانو تاسو توجه وکړئ دلته که یو اختیاري ټکی زه په پام کې ونیسم زید نو تاسو حتما دلته یو بل خبره موجوده ده دغه خط چې دلتا خط نومیده او دغه ټکی ای ټکی نومیده دغه خط ګرانو دوستانو دغه خط سره چی شی ده مساوي ده یعنی ای خط د ازوار خط سره چی شی ده ازوار خط سره مساوي الفاصله ده په دې خاطر زه داسې وایم خی دغه فاصله یعنی ام او فاصله کومه فاصله ام او فاصله دغه فاصله او ام فاصله چې دغه خط د پیقت کې او زید نو ګران دوستانو تاسو وګورئ کیفي خط دغه خط ده کنه که چیرته زه د دې خط نه تر دزې پورې دا فاصله په پام کې ونیسم یعنی ام خط دا هم موازی کېږي د چی شي سره بالکل د ام ازوار خط سره. او بل ګران دوستانو تاسو توجه وکړئ دلته دوه مثلث هم په پام کې نیول کېږي یو دغه مثلث ده کومه مثلث بی سی ازوار یا ازوار بی سی مثلث او بل کوم مثلث لرو ای بی سی دغه دواړه مثلث انطباق منونکي دي چی شی دي انطباق منونکي دي دواړه مثلثونه چی شی دي انطباق منونکي دي. نو په دې خاطر ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ کله چې انطباق منونکي دي نو دغه فاصله ای بی فاصله د بی ازوار سره مساوي ده ای سی فاصله د سی ازوار سره مساوي ده ام ای فاصله د ام ازوار سره چی شی کېږي مساوي کېږي چې دا و ګران دوستانو د قضیه ثبوت. نو را بشن دغه درس په خلاصه ډول من ګران دوستانو تاسو ته بیان کوم. په نن درس کې من څلور مختلف قضیه ولوستلې. اوله قضیه دا و که چیرته یو خط د مستوی سره په بهر کې قرار ولري او د مستوی خط داخل چې منطبق د دې سره موازی وي دا خط نو د مستوی سره هم موازی ده. او بل ګران دوستانو داسې و که چیرته دوه مستویگان ولرو متقاطی وي د دې ګډ مشترک فصل د یو خط سره موازی وي دا د مستویگانو سره هم چی شي ده موازی ده البته د مشترک فصل سره. په همدغه ډول دا قضیه هم ګران دوستانو موږ ولوستلې. تاسو کورنۍ دنده د 106 صفحه د تمرین حل دغه به ګران دوستانو تاسو حل کړئ د 106 صفحه د تمرین حل یعنی تاسو به ځان سره حلوي په کتابچو کې ګران دوستانو تاسو کورنۍ دنده ده. دا و ګران لیدونکو زموږ نننۍ درس تاسو ځان لپاره ما تقدیم کړ تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم خاط او بریالي اوسئ.